السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې کا؟ خیر دی ستاسو د واره داسې تلو جومات ته مونځ مې کوو. خمون دې کوو. ها واه. په څه خو ستاسو د کور نه رالم. ها؟ او پلار له مې نیټه ورکړه. وی په جومات کې مې همدا سوال وکړو او خدای پاک قبول کړو. نو د خدای مسلمانه راشي او سپوره خوله ځي نو څه خو وکړه که نه؟ څه نه کومه ویم داسې کار دي دا زما د بیګم صاحب حکم دی چې روټۍ په هوټل کې ورکړې. وای نو د خدای مسلمانه زما د پلار چې دا دونه ځمکه او جایدادونه دي نو بس ښه خبره په هوټل کې به ورکړو که نه؟ خو لس 15 لکه روپۍ دي وبې لګو خو په دس کې یوازې روټۍ نه ډولۍ به هم د هوټل نه اوچتې. نو د خدای مسلمانه دقلته خو دې کار خراب کړو که نه؟ نو زه به دا جګول سره فیصله کړو دې له ګوتې مو وړه که نه بس ټیک ته او ټیک ته راډولې هم د هوټل نه وروړو او که نه زه خو هم سبا خلکو ته پرېږدوم که نه چې اخر د مردکي خانډور د کوم ځای کې ډولۍ اوچته شوې بس ټیک ته جي بس په دې سلا دی انشاءالله صحیح ده ځه الله دې خوشحاله کړه ځه هم خیرې ښه ای خدایه پاکه دا اوس وګوره که نه پوره ادرک دی او لور یې سمه پاغونده ده او هغه هم زما چنګله شوه ویې ورځم چې دا جګول باندې مې زیر وکړم خدایا بیخ د مردکي وباسي چای مې ورته تیار کړ ویسته لاړه اوس څه شی وکړو؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر مغازیه په خیر. مینه دا جګوله والله که نه په دې مې د سره نه لګي. په څه شي باندې؟ نو د خدای مسلمانه زما هغه سقر بابا راغی بیچه او دې ولېږو. د خدای په انصاف دا چې ترماس مې ورته ډک پوخ کړ خو هغه د وږي غوټه چې نه سکي نو په زور خې نه شو راړولې. خیره سړیه څه خبرې او تا ته خو به یې ویلي که نه؟ یا بچې و مبارک دې شه داسې شل مې وکړ چې واده نیټه مې پخه کړه. نو نیټه خو دې پخه کړه دا جګوله روز یې لګي دي او ګوره دا بخښتونه هم کول غواړي دا به څه کوو؟ یا بچې وایم مسخر دې م ډېر په ازادي راته وې چې زما اخري لور ده او د دې ډوډۍ به په هوټل کې ورکړې نو ما یې بس ټیک ده وربې. نو دا جګوله نو خو غاړه ورته کېږده که نه؟ ورته مې کېښوده هوټل کې به ډوډۍ ورکړي. یو خبره درته ګورې کوم مل د پښتو دی ګورې ډوډۍ به زه د کوره وچتم و دې هوټل موټل دې نه منم مغازیه په کلاو غوږونه یې نو دا جګوله ته په پخواني کلچر ماته یاد دا 2022 دی دا ته په کوم طرف روان یې؟ زه خو 2022 نیم که نه زه 1973 یم پوه شوې بچې ځه هوټل کې به ډوډۍ نه ورکړه ډوډۍ به ورکوو ډوډۍ به د کور نه اوچتم. دته دې اوس خیال دی ډوډۍ به د کور اوچتو نن سبا خلک د خواښې مني د پلار نه منم او د خوښې دا خبره مني. یا لکه څه ګوله ګوله کوې څه شی دی وې لا وعدې کړي دي او سړی لاله سرسام شو یو پیالې چې یې وڅښو سړیه روزه که نه د خدای مسلمانه ټول کلي مې چنډ په چنډ کړو او یو کس ته مې وویل خو صرف دا یو کور پاتې دی چې دوی ته مې ویم چې بس بېغمه شم. روزه که نه ولې وروره خیر خو دی؟ خان السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. او خیر دی د خدای مسلمان د خوشحالۍ یو خبر مې راوړی دی. وایه. را روان اتوار له مې واده دی. ستا؟ نه مړه زما د پلار د خدای مسلمان خو پلار خو مې کړی خو زما دی که نه؟ ښه ده شکر دی شکر دی. شکر خو دې خو داسې کار دی چې وروره د کوره به یو کس راځي. ښه صحیح شو؟ خو ګوره کلي ته به نه راځي وروره ښه شلال هوټل ته به راځي. تنګي کې چې دی ای دنر بچیا نو که څه ګاډي ماډي ضرورت یې نه درکړم. نه مړه د خدای مسلمان هر څه شته به صرف دوا کوه ښه؟ ځه ځه الله دې مړ شه. السلام علیکم. السلام علیکم. خپله خو ټول د سیند مې ځې او اوس ماته چې یو کس به راځې زه به په دې پوره یو 80 کسان درولم چې دې پته ولګي. شابه کېږده وته لکه څه چې کمېږي اواز ډاډه زړه کوې که ها هغه ډاډه واز کوئ کېږده لکه دوی ته هم کېږده شابه کېږده وته. یا ښځې بلې خبرې چې دا مونږ کوم خوا روان یو وایي نو دقه خو مې درنه تپوس کوو چې مونږ چېرته روان یو. پرېږده که نه ښځې ټول عمر دې را باندې پالک او ساګونه او شرشه مې خوړلې دي د دې نه خو به ښه دا وه چې زه به پټو ته تلم او پخپله به مې پکې سرن کوم نو تا ته به چې دی دغه دا تکلیف نو نن دې داسې یو ځای ته بوځمه د حضرت الله ماما د زوی واده دی. وایي ویم سړیه څه تېرته کړې دي؟ وایي ډېر په درناوي که نه په الشلال هوټل کې به ډوډۍ وي. ویم یا سړیه خو ما ته پته لګي چې ستا دوست دی ویم په هوټلو کې خو سړي روټۍ خوري دوی ښځې موټلو ته بوځي.
وای نو د خدای مسلمان تبې مې شو تبې دوه ټیم ماته نه ملاویږي چې یو 2 منټه تاسو سره کینم یو پیند ځي او بل راځي څوک ما د دونه خرچه مو شو کنه د کوره مې یو کس ته ویډیو د کوره بس سونه دي ټول بس راځي څوک ما خبرې کوه کنه خو دې ماته شه سړیا څنګه خبره کوم دا څه خبرو لري زه چې کوم ان شاء الله لاړ شو خبرې وکړو خو زه مېلمانو له ورته صحیح ده ټول شغه ملمانه دې ماړه کاغه نه مړېږي سیده ورته وای به مچ باته نه لاړ شو خوري السلام علیکم وای انا راځه ورته شبر ورته وای ما قاله مبارک به شباتو والله دې خوشاله وای دا ګونګې نه دا دې مرا وستا دا ګونګې دې مړې دې مو دا دې چلته ما قاله څنګه اسور کول ما ده دې نه یو ګوډې دا غوډه پکې نه جو ګوډې پکې ولا زو ورته وای د خدای مسلمانی ویم زمين د مشرانو غو متل دې خرچ راخره کمی وګه د پری پوری وګه لکه دنګو راځه بھائی अरे का खुदे मुसलमाना ने गुजारा करे त्यांच्या त्याची यांची खूप इकडे बघा ना मला दे पे मात इकडे जमा हो खेर दे होतं तर तगने हा زه چې کوم وخت کې زما ځواني وه که نه हा اوی زه به چې دی د اوسنو موټرو هم نشم راوړلی वही बस दवर दे तेर कर दे دا ورو تېر شو اورې हा هغه زما هغه یو شعر دی لاړه تېر شي چې تېرېږي بس دورانو او دغه عمرو د باد په شان روانو خو که دولت په ډېرو ټوکو زیاتېدلې نو میرا اوس به د تنګي د کلي خانو वही دا خبره دې سیده زمخ کې شه الشلال بمعنى اللي دخل رجي دي انا ما لا يقولوا جراله खुदे मुसलमानों से को बला से उड़ को क्यों करना वो बस बस कैसे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं मुझे घर को तबाह के रास्ते के बस शबा बस ايوه كنا بس لسه تقابلي شبا ايه دي ولا دي كوا هم دا کو روجي نو پړي ځای څنګه وا زبردست نو هم د خدای مسلمانانو د ما دغه به منی خرچه کنه هم زمين د مشرانو متل دی وسل پکې ټول ساتي او 50 په باندې ټول ساتي او چې زما غونډه کې یاران ساتي بیا وسینه مضبوطه ساتي مرګریا سیرانه ورګړي نو خا په دې باندې ګیله کومه ځل دې مرشي ځل سوا اله کرو ره بس کې کنه یار ځانم په مزل باندې
د خوټېلو کې نوم تا ته ما وایي چې ما زر السلام هوټل ته ورسوم یې سړی نو چې باندې کړې وکنه اجي صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم راځي دي صاحب الله دې خوشاله کړه وایم زما شوم تاسو ګرامې نه کتي زه به دې نه والم الکا کارونه سبا ضرور سره ځکه خاص څه تلا الکا زاخي ضروره هغه مرګري مې راغلي دغه میلاوس درامو ولا نه دي ته خدای مسلمان هغه کار خو که ښه دا متعدد چرګان یو سره راغلي ورولې کا کنه روجي مو لوکا شرک مو لوکا او شي کباب مو لوکا وګورئ زه تاسو ویم ډیر زبردست مرګري مې خاوره په 2 منټه کې راغلي لاس په ور ورسره یې سړی داسې کې لوی دی خلک ناز دي خان دي بدل کوي خاندې خو ما په ټول عمر خلک ما دا یو لاس باندې خوراک خو ته هر چا کړی دی دا پیدا په پکې چا نه دی کړی دا نوی خوراک دی یې سړی ګزاره کوي دنیا ناسته د ګوري تر اته سکه زه په دې چمچو ته خورم وای مجید صاحب څه کم راکم خونی دي کنه نه هم ته خدای مسلمان ذایقه څنګه ده ها دا نو ټول کې وځه دا خو معنی د خدای مسلمان کنګال چې ودونه خرڅه مې کړې چې دا به څه کوم په کې خدا وا لا چې دام والا اچھا ګوټې باندې اوښته مست خذ وای خیته مې دمامه شوه نور د خوراک نه یم نور مرمه یې سړی چې کور پر دیو نو خېټه خو دې خپله وکنه ګزاره باندې کوله اوس داسې کار وکړه چې زه پاتې نه یم ما بالشرال هوټل کې دومره خوراک وکړو چې داسې ما په غون ژوند کې نه دی کړی اوس زه چې مړ شم که نه نو داسې کار به وکړي زما هغه دوست نه دی هغه جړي ګلو او پېژنې پیژنم دا چې زه مړ شم زما د مرګ نه پس بیا هغه سره واده وکړه سړی داسې دی هغه سره واده وکړه که نه وایم ډېر کار مې ورته کېږي دا باندې زه وایم چې په مصیبت پوډي ډکه ځالته چې دی هغه وکړي نه پریدما ادا پریدما چې کومو د نیمه خدا کړل دا خبره پرې دا وې هم ته خدای مسلمانانو څنګه چې کار مو شو وایو اجي صاحب په کار ووتو کو اجي صاحب خدای شته سوال نسیم لکه روپیا مو لګي ټول کته خرڅه نو شو دا څه کوو تاسو خوراک ورو کدا ولې بلتانو تا ته پرې ما به مسو چې دا واده ځلمې راځي او د میلمنو نه مخکې چې دی د چرګ پتکون خولې ته دننه کړي نو درې به ته وته کېم کنه خوراک پرته مې سکیږي نه دا اعلان څه کېږي نه تاسو به داسې نه دي داسې کار دي او ما سره سکرم بیا وځي ٹھیک ده دا نور من منو له ورځم زبرشت زه هغه کاوه بیا نور ها په منډه ویم اسماعیل استادو ته چې لا پرېږدونه داسې ډکې که نه والله چې کنګال به مې کړي د خدای مسلمان خپل لسنیم ډکه روپیا مو لګي ځای ته خو دې راوستي نه که نه د خدای مسلمان دا د کلي د باندې خلک دي دا سخاریان نه دي کلیوال مې راوستي دغه ګزاره کوه کم باندې چې وسۍ ده دا په کسانو پسې ډېر ګڼ را روان دي ښه وروره خفه نه شي ها تر سبا جینې دا رسول د خدای مسلمان ما سره خوش خوشحاله یې که نه مغاسونه خوشاله که خوشاله تاسو خو دا واده زما ارمانو هم د خدای مسلمان ستا او ستا رفتار نه منه نو په هوټل کې مې روټۍ ورکړه ګینې من خلک خو په کلو کې روټۍ ورکوو وای مغاس خانه الله دې خوشاله که ته به ما سره ټول عمر خوشحاله وای وای و زما دې توبې پوره کلی راوستې یا لکه مغازیه دلې راشه وای د خدای مسلمان دا چې ګل مې راغی دا به څه کومه ته کښېنه زه ورځم ښه دا چې ګل د خدای مسلمانه ښه چې رالي راځه پینډې لګېدلي دي راځه نه د خدای بې انصافه تا خو ټول پاکستان راغوښتی دی نو څوک یم د کوره یو کس ته ووایم ټول له پسې راغلي نو زه څوک یم دا چې ګله او یا لکه
دا زما انګور ناسته که ده که څه شی ناست دی د خدای مسلمان اوس د سترګو نه نظر هم لاړه دا زما نابې ده که نه و تا خدای ځان ده تا خدای ځان له غرقه زما عزت خود په خاورو کې لاوکه زما انګور د خلکو ته ښکاره کړه د کلي خلکو د سړک خلکو زما انګور ولیده صدر دې ونه مات که یا زویه غل چې دا دې څه شی وکړه پښتنې ښځې خو د کورونو نه ډولۍ وچتېږي دا به دا د وټونو نه نه دا چې ګوره زه څوک یم د خدای مسلمان هلته د سکرو د خواښ ومنم خو دلته د مور او پلار ومنم دا چې ګوره قسم په خدای د واده نه پس به مې د خپلو ځان پنسې کړي دا ویم یا مغازه یم تا خو لا ښځه کور ته راوستې نه ده او د سخر خواښې دې د مغز سره ومنه نو څه وکړمه نو یا زویه اوس په شرمومه د خدای د دې جوړې خاطر وکړه مېلمانه ناستې کړه د انګا او د بنګال راغلي ډرامو والا هم پکې راغلي مې راوس هم راغلي زه یو خبره درته کوم ستا د واده ورځې دې په ما حرامي هغه ګوته کېنم و د شرموي د سترګو د لګېدو دې پاتې نه کړم دا چې خبره کوم د خدای مسلمانه غوندومر د پیشترې ساق وړی دي دا خپلې روجې دې راته بریاني هم پخ کړې ده وای ستا خدای بې خو باسه زه به د کلي پیشترې په چرګ ورنه کړم وای مغازیه په شرمونو دې وشرمولم هیا هغه وچې لاړه رانه وای 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 وعلیکم سلام ستا د لاسه ستا د لاسه په شرمونو وشرمېدم ستا د لاسه په شرمونو وشرمېدم غرق شومه ایا دې راله بوتله انګور دې راله په کرسۍ کېنولې ده خلکو ته مې ایا لاړه بس دې مړه د خر پسند دې ته جوړ کړې کورسۍ نه مو دا د ښځو کارونه دي ښه نو دا ښځه چیرې ښځه وټړیا کله چیرې مړه څنګه دا خوله باندې کوي وم تاسو نه کوي ویم د تریسو اته پسې راغلی ما او خاص کر د وټل ته ځنې واده نه راغلی خو په شرمونو دي په کلي کې وشرموله ما ملته ځان ته پښتون وې او دا شملې په سره کړې ده یا لکه خانتاسي ده په پرخرونو مې مالګې مه دوړوه ویم زه د خپل زوی د لاسه په شرمونو وشرمېدم دا زما خوښه نه وه چې زما انګور دې په هوټل کې کښېني او ناوې دې په هوټل کې شي زه ستا نه زیات غوسه یم خو څوک هم ځان وولمه ویم ځان موله ځان موله که ته پلار وې نو زوی به دې سړی کړی و نو چې اوس یو سړی له ښځو مني که نه بیا به ښځه لېږل پکار دي که هغه ښځو پسې خبرې مه کوه که سم څه ګڼې په ایمان چې راځي او داسې دا زما د کار دي ستا د کار دی نه نو خبره ته وګورئ ته خو په هوټل کې دا روټۍ وټۍ که نه واده کې که نه خو چې مړی راته راوشي که نه نو کلي ته به نه دا راته ګورې مخکې وایم زما ګورې دا یو خبره په کوله غوږونه واوره یم په ایمان که نه چې دا سترګې نه به وباسم ګورې زمانت ته پېښه واده دې پېښه یا لکه ډوډۍ وخوره اشرف دې ستا ډوډۍ ولګي بله هوټل پکې سي هوټل پکې سي نو ښه مړه ښځه بله ښه نو پتا خو مې وسره پتا خو مې وسره سلام الله تاسو غرق وره زه وایم چې پانسې مې کړې خبره کوم که ته بله وایم یا ملدکیه زه به تا په هدیره کې مې نه پرېږدم زما د جامې وسې مې سنډا جوړ کړی دی ظالمه دا ته څنګه راسه زه خبره کوم نه ته څه خبره کوې څه شی دی داسې کار دی که نه چې دا تاوان او دا توپان مې د لور درکړی که نه نو تا سره به زما د لور قدر نو ارې بیا سره قدر پیدا شي وځه وځه ورک شه وځه وځه خدای م ځان له غرقه وای مغازه ویم زما دې په خدای قسم یې کنه چې دلته زما ناسته نوره ناروا ده لاړم ما هم درته دا واده پرېښوده لاړم دلته وای والله که یو سکند باقي دا چې ګوره څه کې ویمه بچیه ستا د لاسه وشرمېدم خانتاسي تر بوره ته راغلی و زما نه جامې ویستې جامې مې لاړې حیا مې ستا د لاسه لاړې دا چې ګوره اوس کوم خوا روان یې ویمه بچې زه کور ته لاړم او دې واده سره به څه کې د مېلمانو سره مېلاوېږي نه نه بچې یو سکند هم ورسره نه میلاوېږم اوس ما شرمې ویم چې تا زما نه حیا غونډه کړه نو تا شرمېدلې ښې ښځه دې پوه شه او ستا واده پرې شه ویم که زما کور ته دې ډولۍ راوړه نو بخښلې مې نه چې کوم خوا دې ښځه بوځې بوځه خدای دې غرق که ځان نه دا سوالو که خبرې ته غوږ کېږه چې
چې داسې فیصلې ما سره کوي نو بیا مې حق ده او په اخبار کې ووایه چې دې ما حق کړ دا زما زوی نه وي بس سبا نه بل سبا دغه مو وګوره حق به دې کم یو دا چې داسې کوې یو خدایه پاکه او بلو توبه چو کنه د خدای ولی دونه څخه ګرمي نه وچ شو یاره خان اوس راړم د هغه ځای نه ستړی شوم ګرمي نه دا کوم حل شروع دی ولې لکه وایم ملک صاحب وایم قسم په خدای چې نن یو لس ډزې وړم خیر شو ولې څه چل دی په شرمونو باندې وشرمېدو په کلي کې د سترګو لګېدو پاتې نه شو ملک صاحب څه مطلب وایي څه مطلب د حضرت الله ماما رضي واده د مغازه او زمونږ زنانه تلې شادي خال ته د هغوی ویډیو یې کړې ده په فیسبوک یې ورکړې ده تباه برباد یې کړو خونډو خلکو کته نو خدای دې دې سر نه خلاص کا چې تا ته پته لګي شادي خال کې خو ښځې او سړي میکس ګرځي تا ولې په خپل زنانه ته لګېرې وایم ملک صاحب نن مې مخې له نه راځي نن چې مې څو کړو ورسره به مې کړي بس ته دا خبرې پرېږده ته راځه اچول شو راځه راځه بار ته راوځه ډېر د عزت کار دې کړی چې دننه ناست یا لکه څه شی دی یا لکه پکا یا لکه وزار مکمل کړی څه شی دی سبې کړی دي چې ته ما بس ټوپک نه نه ښکایي دا سر دې لوارم داسې کار شوی دی عزتي کار د دی. ګناه نشته د ګناه نشته ستا د دوی واده په شادي خال کې هلته کې د ده رضانانو ویډیو شوې ده او هغه چا فیسبوک له ورکړې ده دوی اوس ما ته وایي چې زه هغه ولې ما ورته نه زه به هغه نه تپوس کوم دا راته ووایي چې دا ستا په مردۍ شوې ده دا په شادي خال کې واده ستا د دوی کو نه دا ستا نه بې پردې شوې ده یا دولت سره داسې چل شوی چې زما نه بغیر شوې ده ما مې زوی ته ویلي وو چې ګورې په شادي حال کې به صرف ډوډۍ ورکې ناوې به ترې نه راوچتې زما یې نه دي منلي تاسو په خدای یقین وکړئ چې ما زوی په شادي حال کې پرېښودو ورته مې ویل چې زما کور ته به ډولۍ نه راوړي چې کوم خوا ډولۍ وړی او یوې ته ما زوی نه دی ها بس ټیک شوه ټیک شوه هغه استاد ویلې که نه او خو استاد وی غلط کار وکړو که ښه وکړي که نه ګیله به تا له راځي او ها نو اوس داسې کار دی د دې سزا داره چې ته به یوه میخه شل دیګ روچې او 2 لک روپۍ جرمانه به دله ورکړې دا خو ډېر زیاتې دی ما څه شی کړی د ګناه خو ما نه ده کړې ښځه یو کار به اسانه به کوم درته داسې کار به وکړې ته به موبایل راولې او د دې زنانو به ویډیو وکړې او هغه به نیټ له ورکړې ملک صاحب دا څه شی کې زما عزت به اوس په نیټونو باندې راکاږي دقه خبره ده که نه دقه خبره ده یاروره خدای ته وګورئ په دې ودونو کې دا ویډیو میډیو مه کوئ ځکه چې د دې عزت څنګه تار په تار شو سبا به ستاسو عزت تار په تار شي خدای ته وګورئ د دې ناسور موبایل د ویډیو نه ځان وساتئ ټیک وایي ملګرو ټیک وایي